السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سکیچویر شپږمې ویډیو ته راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د لیست وصلول د یو صفحې سره او د صفحې مثال صفحې ته د لیست په یو هغه باندې کلیک کول او صفحې ته تلل. نو لومړی به تاسو یو صفحه جوړه کړئ. مثلا دلته به جمع علامه باندې کلیک وکړئ. دلته به نوم ورکړئ پیج داسې کله اضافه شي اوس به راسئ پیج دلته به د صفحې ډیزاین جوړ کړئ. لاینر ایچ ولاړوالی میچ برانډ کوي او فیډینګ یې سیده 0 کوي. بیا د هغې نه بعد سکالر وي راواخلئ، د ده سور هم میچ برانډ کوي. بیا د دې نه بعد د ده دا فیډینګ هم 0 کوي. اوس لاینر وي راواخلئ، د ده نه بعد د ده د هغه هم میچ برانډ کوي او د ده فیډینګ 0 یا هم 5 صحیح ده. اوس به تاسو یو متن راواخلئ. مثلا د متن لومړی په د دې لاینر د ګراویټي سره رایټ او ټاپ کړئ، یعنې ښي طرف ته او پورته. اوس به چې کله دا خلاص شو، اوس به تاسو دلته راسئ. د دې متن اندازه به مثلا 18 کړئ. دا چې موږ کله کلیک وکړو تاسو اوس راسئ لیست ته. لیست باندې به کلیک وکړئ. دلته به ایونټ برخې ته راسئ. ون کسټم ویو دلته به چې کلیک وکړ تاسو به راسئ د ویوز برخې ته. ویو برخې ته چې کله راغلئ نو تاسو به ویو کلیک کړئ. به تاسو انتخاب کړئ دلته میټریال بټن. کله چې دا انتخاب کړئ اوس به تاسو راسئ کنټرول برخې ته. کنټرول اف دین دا به راواخلئ. اوس به دغه د مساوي بټن راواخلئ، مساوي بلاک. دا به چې کله راواخیستئ اوس به دلته د پوزیشن راواخلئ. مثلا اف دین که چیرې پوزیشن مساوي و له 1 سره یا هم 0. د 0 نه شروع کېږي، 1 ته 0 وایي او 1 ته 2 وایي. عدد یې د دی د 0 سره شروع کېږي. نو که چیرې 1 و اوس به دلته دا کاپي کړئ یا هم کاپي نه به تېر شو. کاپي دلته به کته راسئ کمپوننټ برخې ته. کمپوننټ برخه کې به راسئ کته. اول به سیټ سکرین، بیا به هم دلته فوټ ایکسټرا کې، بیا به هم سټارټ اکټیویټي. دا 3 متنونه به ورکړئ. مثال دلته به آی انتخاب کړئ، کانټیسټ دلته به پیج انتخاب کړئ او په دغه کې آی کې به هم آی، په دغه کې هم آی، په دغه کې به مثلا یو کلي ورکړئ. مثلا کلي ورکوم زه عبید او ویولۍ. مثلا دا اول پیج، مثلا دلته به ولیکئ پیج یو دا به هم کاپي کړئ. عبید هم کاپي کړئ، دا پیج یو هم کاپي کړئ. اوس به دلته دا بیا کاپي کړئ. مثلا 2 شپږ کلیکونه زه جوړوم. اوس به دلته دا بیا کاپي کړئ. مثلا دلته د نه بعد بیا دا کاپي کړئ. مثلا دلته به راسئ. مثلا دغه 0 په ځای به 1 ولیکئ، د دغه 0 په ځای به 2 ولیکئ او دلته هم 3، دلته هم 4، دلته هم 5. دا به چې کله ولیکو دلته د پیج یو په ځای 6 ولیکئ. پیج 6مه صفحه د اول سر نه به شروع کړو. 2مه صفحه، مثلا 3مه صفحه، دا هم 4 او دا هم 5 او دغه کې هم 5. اوس مې چې دغه کلیک کړ د دغه دا یو هغه به کاپي کړئ. دا مې چې کاپي کړ دلته ورته ولیکئ. مثلا لیکئ ما د یو حرف ورکړئ. اوس به راسئ د پیج اکټیویټي ته. کله چې د پیج اکټیویټي ایونټ آن کړئ نو تاسو به اوس اوس به تاسو دا کنټرول برخې ته راسئ او اف هغه به راواخلئ. کله چې راواخلئ اوس به اپراتور ته راسئ. اپریټر یا اپراتور، مثلا دلته به دغه ایکوالز یعنې د مساوي معنا ورکوي. مثلا که چېرته و کمپوننټ ته به راسئ اکټیویټي جیټ ایکسټرا کې. مثلا که چېرته و دغه کلي خو موږ ورکړې وه چې نوم یې و عبید او مثلا بیا به دلته د هغه ولیکئ او نوم یې و پیج یو، نو بیا دې ویو به راسئ. اوس به دلته یو 2 بل حرف هم کمپوننټ نه راواخلئ. مثلا دا
اکټیویټي سیټ ټایټل نو د اکټیویټي ټایټل چې شوي او ټیک شوی د متن هم چې لیکلی دی مثلا په د صفحې متن د هغه چې مثلا په پیج یو کې چې شوي مثلا دلته به دا ټیک شوی انتخاب کړئ مثلا دلته اوس لیکم یو مثلا دلته لیکم اوله برخه او دلته مثلا د اولې برخې متن هغه غټ متن اوس به دا دتې موږ شپږ هر هغه صفحو ته ورکړي دا به ټول شپږ دانې جوړ کړي مثلا هر څومره تاسو صفحو ته لیست د صفحې ورکړي همغومره دا شیان به هم جوړ کړي مثلا شپږ دانې زه جوړومه او دغه پیج یو په ځای په پیج دوه ولیکئ دلته دوه مثلا دغه پیج درې ته دغه ته درې او څلورم ته څلور زه دا جوړوم ویډیو به سټاپ کړم دا به جوړ کړم بیا به ټول تاسو ته درښیم ملګرو دا هم جوړ شو مثلا اوس مثلا پیج یو پیج دوه پیج درې پیج څلور پیج پنځه پیج شپږ اوله ټایټل مثلا اوله برخه دوهمه درېیمه څلورمه پنځمه او شپږمه یعنې څلوېښت او دغه ټیک شوي یعنې مثلا ټول دا غټ متن چې دا اولې برخه متن دوهمه برخه متن درېیمه څلورمه پنځمه او شپږمه برخه متن نو دغه به موږ اوس د ټیسټ لپاره تاسو کتاب جوړوئ مثلا دلته هغه غټ متن لیکئ دلته هغه سرلیک لیکئ او دا هم هغه پیج مخکې مثلا د کلیک کولو په ځای کې مثلا کړي وو دا به زه هم ورولم پیج لیست اکټیویټي اوس مثلا وینئ مټریال کلیک شي که پوزیشن صفر یعنې یو پیج یو ته لاړ شي دوو ته لاړ شي دریو ته مثلا کوډ مو هم دلته ورکړی و د عبید په نوم نو دا به اوس رن کړو